یاره انډیواله کار روزګار نشته سار نه دونه خفه یم کنه بیګم چورت وایو چې سړی څه کار وکړي چې وکړي خدای پاک ما د سر وختي مې ولا نو سوچونه کې سپین شو مکه خو په قچاقي لارو کې خو خارج خلک لوس هغه بند هغه بند شي وطن لاړ شو اوس دې نیسی نه دی پریدي څو چاته و جام چاته و خام چې شی او چې شی وخرو رکوي بس زه الله مهربان دی او کار به وشي پوه شو السلام علیکم بخیر جوړی د جوړې خیرت ده کینه کله پهلوانه دا تاسو څه سره یو بل کې ورته نه کړی دي ولې څه خپه ناسسته مړه پهلوانه یو ته چې موږ ته غلطې مشورې راکې شپې چورت وهه چې څه کار وکړو څه ونه کړو ته موږ ته غلطې مشورې راکې یاره خو ګوره تاسو ما سره مشوره نه کوئ که داسې سرواړې بډواړې ګرځئ نو چی شي مشوره وکړو په پهلوانه د دې مجبورې د مستقل مم خرڅ تاسو وروره سیکل میکل په تندر ووهئ هغه پرېږدئ ما پسې راشئ داسې یو روزګار مې جوړ کړی ده که څوک نشته نه داسې یو روزګار مې جوړ کړی چې بس پیسو سره به مستی کوئ پیسو سره وایه که نظر غوږ کې راته ووایه چې څوک یې وانه اوري که نه یاره وروره تاسو زما ځي ته راشئ نور به په خبره باندې زه پوه کم که نه دش به شو که نه تشې شیشې دي په شیشو باندې تش په ماتو شیشو باندې به لږ پتیان کړم څه څه وایي هغه څنګه تاسو راځئ ما پسې تاسو راځئ ما پروګرام جوړ کړی دی تاسو راشئ کېنه دلته کښېنئ وای یا په دې پلنګ شي کوي دا ګوره پهلوانه دا د څه لپاره ساتلی او دا ګروپ څه کوي دا څنګه چل دی وروره ګوره زمونږ کار د دوکې ده سر د خلاص شو بس زه چې صرف تاسو دا شی داسې کوم که نه داسې بس په منډه به راځئ او پیسې به خو خوا کې بل کس ګوري چې لوټونو والا ګوري د هغه مخکې ځان راچوي خو پیسې خطا کوي او تښتئ نو زه دې کار کې ډېر تکړه یم پهلوانه بس ته ماهر یې دا پوهېږه پهلوانه زه تکړه یم ګوره دا شی پرېږده دې شیانو پسې ګرځه صرف ښکار ګوره ښکار چې چېرته پیسهداره سړی مړی روان وي هغه مخکې چې به شمه داسې کوله په منډه راځه بس دا پیسې جوب روباسو خطا کوو ځه چې سړی هغه کښې بس صحیح ده پهلوانه زه دې کار کې ډېر تکړه یم په خبره خو ورسېدی که نه ګوره چې هم نه شرمې ګوره سمې نیمې به وي ته خلاص یې که نه زه ته خلاص یې ته ګوره چې دا پیسې زه څنګه ګټم په تاسو باندې هسې وایي چې پیسې نشته او کار نشته کار دا ده که نه ته اوس ګوره خلک چې نښولې ګوري ورته تا چې مخ پټ کړو نو ګزار دې وکړو زما د واړه عمر کار دې وکړو کاروبار دا کاروبار ټول به کوم اجل خوړلی راځي شیشې والی شیشې قیمتي شیشې والی قیمتي واه 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 راسه دې ته ګورې خلک شیشې خرڅوي دې ماتې شیشې و مان شی راوړي دا خرڅوي په سور خو یې ماما واه زه په سور یم خو ته ما ته بې سوره ښکارې ته خبر نه یې دا شیشې ما د کوم ځای نه راوړي دي د کویکاپ نه مې راوړي دي وروره ده پسې ما پوره میاشت 6 ورځې تېرې کړي دي په تیارو کې ګرځېدلی یم کښېنه دلته کښېنه چې به خبر دې پوه شم دا شیشه دا جګ ګورې د دې جګ نه مې معمولي شانې ټوکړه خرڅه کړې ده نور جګ په دې باندې نور نه پوهېږم دې باندې وروسته پوه کوم پرېږده دا راته ووایه چې دا چوک ترموز باندې لاندې سای نشته دا څوک ورته د خدای تعالی ساده نو که د ده مې ورته حال وویل نو بیا پاتې څه شی شو دا داسې شی ده داسې جګ ده چې کویکاپ نه تللی وم داسې تیز یې اوبه ورې اوبه نه ونیسم ورو دا مې چې پکې ډوکل کړم داسې اوبه یې لاندې ګونې لاندې راپرېوتله او بس اوبه ویې وړله دا مې صرف انتخابي نه ځان سره ساتلې ده تا ماته مخکې وویل شیشه کې کمال ده د دې کمال څه شی ده د دې داسې کمال ده که نه چې داسې سړی ته ونیسي که نه ډایرکټ درته رامنډې وي چې څه په جب کې څه پیسې ټولې تا ته راځي که یقین دې نه راځي نو ته اوس ګوره چې کوم کس را برابر شي زه یې ته شیشه نیسم ته اوس ګوره زه بیا کل نه یم چې شیشه ما د چاته ونیسي او پیسې درته خطا کړي ته اوس ګوره چې زه ورېږه چې یو کس را برابر شي هغه ځوان روان ده ته په غېږ باندې شیشه واچوه ته اوس تماشه خالي کوه ګوره ورته ته اوس ګوره دغه ګوره وای مه کوه ماما مه کوه ګوره وای خدایا وای مورې واچه وای بابو جانې مه کوه مورې وای دا چیکې دا واخله وای مه کوه که نه مه کوه دا مو واخله دا مې مو واخله مه کوه که نه وروره دا چیکې دې ته ووایه مه کوه که نه وای
ودې کته دا خو رښتیا پیسې کې دا پیسې د ګوري دا پیسې دي څه دي او تاسو زما په خلی یقین نه کوئ نو چې اوس نه کوئ نو نه منم ته کمال بل چا باندې وکړه بیا یې منم اوس د بیا یقین رانغې ته اوس ګوره ته تماشه خالي کوه ګوره چې دا بله شیشه راوالم ګوره ولا ګوره مکه وای پهلوان شه شته ورته کلمه شته کړه تو شبانه کا مکه پهلوان مکه پهلوان ته پیسې چې کله دا مخله واچو دا مخله وکړو دکان سودا راوړل دکان سودا بس کام خرڅ شوف یاره شیشه کې خو کمال ډیر ده چې دا به څنګه واخلم ستینه او په خلاص شمه د ښځې پیغام نه خلاص نه کار کې وای نه روزګار کې کله وی وړه راوړه کله وی غوړي راوړه تاسو ماما د شره باندې خرڅې نه یاره ساده سړیا دا شیشه د ډیرو پیسو ده دا ستا د وس کار نه ده ما وکنه خو خیر ماما کله په ما خرڅه کې نو 100 روپۍ د سړی د سیاته جیبونه تراشي کا کنه شیشه ته نیسه وګوره ما سره خو ډېرې نه دي خو 1000 افغانۍ را سره دي دا کمې دي کله نور موږ په جیبونه تراشي کا سودا لپاره راغځې کور نه زبدام ډېر روکوي خو شو خو خبره ولا شیشه خو در کوم ګوره خیال کوه څوک یې درونه ګوري ګوره هغه کې ته وکړه بس واسکټ لاندې غلی وځه ګوره خان نو چاته ووایې ګوره چې دا شیشه ماته درا کړې ده خبره ورسېدې غم مه کوه او بس کلي ځوانانو سره به اوس خوښ شمه بس چې هر څه کېنو بس ګوره چې بس لاړم زه غلی لاره غلی ونیساسې یاره پهلوانه دا یو وخت په خپله یو پردی دا متل خو همدې ورځې لپاره ویل شوی ده که تخته دسته کې مزدوري ووتله بس هغه شیزونه میزونه پرېږده لکه دا پیسې هم پاتې دي که دی یاره همدغه ځای ده ښه دا شیشه به زه خلاصه کړم دغې کور والا ډېر پیسهدار هم ده وایي ما انتظار کوو ستا د چرګو تا راته راوړې هګۍ د بل چا د چرګو چې اوس دا راوځي کله همدغه ټیم ده چې زر راوځي چې زه پې دا شیشه واچوم نو ده سره پیسې هم ډېرې دي صابزیه اوس به دې زه خوښ شمه چې اوس د حاجي زر راوځي کور نه چې روت لږ ځان پټ کړم تېره حاجي را نږدې شي لږ د شیشې کمال خو دغه ته زه اوس په ده تېروم صبر وکړه ته یاره لږ دې تازه هوا ته راوځي دا شیشه کم ځای نه څوک راپړه کوي پړه کوه ولې ماشومې والکې ماشومې تا ته زه ماشوم ښکارم او مه راچوه که نه سترګې نیسي مه راچوه په خدای چې درشم بیا اوف یاره دا خو هېڅ په خبره نه پوهېږي ته صبر وکړه د زه زنګ ووهمه خو یاره ته صبر وکړه ته دا شیشه ولې اچوې دا شیشه دا څه شی دی ته دا اچوې دا شیشه مې راکړه دې ما دا څه شی دی ته ماشوم یې ته ماشوم یې چې بیا بل چاته شیشه وانهچې پوه شې ای ماما دکې خو ماما زه ملامته نه یم ما شیشه د بل چا نه اخیستې وه ما ته یې ویلې چې چا ته یې ونیسي پیسې درکوي ای پهلوانه خدای دې غر کوې ما چې زه خو دې په بندوسې پوس کړم په والو باندې چې ما نه دې پیسې م اخیستلې زه سودا په شیشې ویسمه ای مولا دې غر کوه